مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر چې باندې لایف شیر کې څوک چې لایف نه شیر کوي هغه بونو سوله نه غواړي سوله چې غواړي لایف شیر کوي تر څو چې بعض خلک وروي چې هغه سوله نه غواړي موږ موضوع چې په چی باندې لایف راغلی چین یو هیواد دی چې هغه کډر سند افغانستان سره د بدخشان ساحه کې سرحد لري ډیر وړاکې سرحد لري دغه هیواد بل اخره یو وخت پر کړی دی چې په واکس کې یو انزور دی یو ماشوم د افغان دی چې په سې پلاس کې د دوره پلاس کې د اسرائیلي عسکر چاړه پر اثر په غاړه یې کړه چین هغه خبر کړی دی بل اخره د دوه نه د دغه هغه د اسرائیل د خلکو بغاړه وتلی دي چې ولې هغه انزور خبر کړی دی ولې د انزور څه نشر کړی دی نو دغه ته ماته سوال پیدا کیږي چې هغه اسرائیلیان په خپل دونه شرمي په انزور باندې او د موږ دغه دولت چې بس افغانستان د شل کاله بمبار شو او د پیناسي قرار کړه هغه اسرائیلي عسکر د وظیفې نه وایسته او چین ته وایي چې عکس څه جریمه درکوم او د موږ دولت دغه شل کاله غلی ده په دغه سوکر باندې باید دولت هم دونه غږ کړی د عسكر ما را وستلی دي تاسو کورو ته مې در وستل دغه ظلم کړی ده په سر دغه دی وایي چې موږ تحقیقات کوو او یا تحقیقات ته څه غرض دی سفارت اسرائیل وته چې ولې د ماشومان سره ظلم کړی دی تاسو خو راغلی وایي دیموکراسي را وسله دیموکراسي هم دغه چاړه را باسي د ماشوم په غاړه یک دی هغه ماشوم هم افغان دوره کوي 2 کلن 3 کلن الک دا معنا د چی شه د معنا د بربریت د معنا د اوغ ظلم ده چې تر اوسه پر انسان په انسان نه کړی په جنگ دوم جهانی کې ماشومان نه دی حلال شوی ولې د موږ ماشومان اسرائیلیان امریکایانو فرانسویانو آلمانیانو د غونډه راته اعدام وی ویشتل یو امریکایي عسكر شل د ماشومان مو ویشتل په قندار کې چای پښتنه ونه کړه چې د ماشومان دي کې انسانان دي کې حیوانان دي دا څوک دي او دا چې چین پښتنه کوي بیا هم د چین نه ډیره زیاته مننه نوري وادونه هم داسې راپورته شوي دي بل اخر دغه جنگي جنایتونه افشا شول شکر دی اما دولت د افغانستان چوپ ناسي هغه مجرمین هغه مکرر مجرمین چې په هر کې ناسي چې څو وار دي مجرمین شناخته هغه معلوم شوی دی او خلکو پیژندل دي په سر دغه د په هر کې ناسي په غټو چوکۍ باندې او د موږ تاسو ژوند د دې په لاس کې دی اما چین دغه غږ وکړه زه دغه خلکو ته وایم چې دغه غږ به درګه کې را سره دغه خلک چې د امریکایانو د اسرائیلیانو عسكر او غلامانو د په کابل په نظام کې ناستي د په تاسو باندې واکمن دي اسرائیل بولاړ شي امریکا بولاړ شي ناتو بولاړ شي دغه قاتلین د ملت دغه قاتلین د خلکو د په دغه نظام کې حاکم دي دا شته دي سعید زبودي اردو سره سوله وکمه زبودي عسكر سره سوله وکمه زبودي بل افغان سره سوله وکمه خو زه سوله دغه چا سره څه رقم وکم چې هغه په سوله پیږي نه او وخت سوله پیژندرای دغه خلک به نه راوستل بانه ما ته نیولې د پنجابي اخره کې عمران خان راغی په افغانستان کې دې سره کېناسته بانه ما ته نیولې د ایرانی د ایران سره د مناسبات لري بانه ما ته نیولې امریکایان تا راوستل بمبارد امریکا په ما کوي اسرائیلیان د ما ماشوم را لالای او بانه نیولې وای د تا راوستلی عجب انصاف ده هم اسرائیل راوستله هم ځان په بمبارد کو هم د ما ماشومان را تعلال کړ خو که در رقم انصافي هغه چا چې راوستلی دي ماشوم د اسرائیلیان یې خورل پیسې ته اخیستلې ژوندونه یې ورسره کول نه پرې کول چې اسرائیل لاړ شي نن چې هغه تللي دي خو نه چغې دی خو دې مداخلا چغې وکړي چې دغه عسکر ما در وسله دی تا کور ته هیڅ کله پردی د ما کور نه پیژني هغه رهنما ته ضرورت لري هغه ترجمان ته ضرورت لري هغه مربي ته ضرورت لري هغه کلینر ته ضرورت لري کلینر د دوه خلکو هم دغه د موږ تاسو افغانان شول ایو مطلب وای ور مې د خپل لمن نه بل ده که چیرې دغه عسکر او دغه غلام د ما نه وای ورسره امریکا نه راتله امریکا به د لرې نه راکټونه راویشي ولې د راتګ نیت نشوي کولای خو بنان دا رقم تالیڅټي خلک ورته دی ته وژمنو ټټرې ورته وډبوه چې تراشه موږ د ساتو موږ د کورو ته ورولو ته چاړه راوخله مقصد حلاله که خو موږ ورولو دي موږ بمبار ته کوه ځایونه موږ درښیو خالي ته پیسې راکوه دې افغان شی همدغه و او په دوه ځای کې بعضې خلک راپورته کېږي بیا بیرته موږ ته وایي چې دا تاسو راوستلي دي آیا دا انصاف کېږي چې هم ځان پې بمبار کړم هم ځان پې ووژنم هم خپل دولت ړنګ کړم هم خپل بچیان پې حلال کړم هم جهان راپورته چې دو ظلم کړی دی دو بربریت کړی اسرائیلیانو دا رقم افغانان یې وژلي دي ظلم یې کړی دی او دا هم په ما راوړی چې دا تا راوستلي دي انصاف خو دا نه دی دا خو ریښه درته لرې د مغز نه ده ماشومانه خبر ده سیاست هم دا نه ده دا هغه خبر ده چې سړی ذاتي استدلال منطق خلاص شي مغز صفر شي بالاخره کنځل وکړي
زه به درنده صاحب نه مننه کوم لینک واچوي زه به قاری صاحب ته لینک ورولېږم تو پر مبین صاحب هم راورسېږي لایو در سره شیر کې ورونو که غواړئ چې د کادر ته تاسو غږ یو چاته ورسېږي لایو شیر کې که غواړئ چې داسې کېنې په پزه کې ګوتې ووهئ بیا نو راته کېنې راته ګورې زه به تاسو ګورم ته به ما ته ورې اسرائیلیان به موږ تاسو حلالوي د خو سات بیتیری زه به دا لینک واچوم قاری صاحب ته درنده صاحب خیر لینک ته ورولېږه قاری صاحب ته سترګم سلام قربان دي الله دې سترګې دې وساته خدای دې راته وساته قربان شم نو ګران ورونو دغه لینک تاسو هم صفحه کې واچوم تاسو کولای شئ نن هغه سوالونه وکړئ ریکارډ ته چې یو افغان په ځل کې پاتې دی کوي پوښي چې ولې اسرائیلیان ولې امریکایان موږ کاله ووجلو ولې په داخل کې چین د نور ملکونو افشا کوي د دې ظلمونه هغه په دوه خاطر افشا کوي چې خلک ته وروکي چې څومره ظلم کړی دی د اروپایانو د موږ سره اما د موږ تاسو افغانان په دوه باندې سترګې پټې دي او نن دولت د افغانستان ویلي دي د ما سره ویډیو به زپاسته واچم په جریان دی لایو کې په دوه خاطر باندې چې تاسو یو سوالونه حل شي یو اندازې پر سوال وکړي بیا به زه ویډیو تاسو واچم چې وایي زه تاسو کور ته چې درشم داسې ظلم وکم تاسو به ما سره څه وکړي وژنې می ولې موږ تاسو ورته نو په سر دغه وایي چې نه اروپایان ووتل چې ووتل د تا ماشومان دوله ماشوم ته خو چاقو په راوباسه په غاړه یې نه ته څه کوړای ته هم دوه ته راغلی ته خو اروپایی ته خو د کادر ته دیموکراسي پیژنې ته خو د جامعه جهانی پارچ باندې په ژوند باندې خبري ترقی دې کړې ته چیرته یعنی د ژوند په کومه ساوي کې د ما په کومه ساوي کې دی زه ډوډۍ د خوراک نه لرم برق نه لرم ته په ما چاقو راوباسي دغه خلک ټریننګ ته راغلي ولاکه دوی ته راغلي اسلام مو ماشومان ته د چپلکه واخلي بوټ واخلي برق ورته جوړتي دیوالونه مرارن کی ژوندم راسم کی دینم راسم کی جمعه بمبارد مدرسه بمبارد زه بمبارد ته بمبارد واده بمبارد جنازه بمبارد په کورم بمبارد بمونه د مور په موږ راولويدل په سر دغه مرتناس یو ته تر څه نور را سره کی څه ور سره وکی همدغه د تا دغه پګړې چې نوې دغه ترانه دی ور ودل په ول نوبل کې تا ته ریکادر ته امریکایي غړی کې اسرائیلي نن چې چین چې په وین چین پویږي چې طالبان راځي افغانان راځي حکومت د افغان ولس لاس ته ورځي کچېره دغه زور تاسو نه درلودل دغه یو غیرت هم نه درلودل والله کنه د تیر کادر ته اسرائیل تاسو تسلیم یا امریکا او هغه طالبان چې موږ ته چیرې وایي چې د پاکستانیانو بچیان دي او یا پاکستانیانو بچیان هم درې خوي چې عمران خان راوړم افغان کابل په بیرغ ورته رنگارنګ کما راکته کما چکرې ورسره وهم او په نامه د پنجابي به ما ووجني نن په بارډر کې چې جنگ په بارډر د قندهار کې د ساختګي جنگونه مو شاهین صاحب محترمه جالبه چیرې ده چې خارجي عسكر چې کوم بیر د خپل غته تللی دي برګشي وطن ته خودکشي کړې ده او په اقرار باندې وایي مصايبي ورکړي چې موږ افغانستان کې بې ګناه خلک وژل کون مظلومه خلک وژل دوی بیا هغه نه مني وینا دوی پر حق وو خو زه هم دا وایم چې هغه ځانونه مړه کړل تاسو باید پیش دغونه چې هغه ځانونه وژني تاسو ځانونه په هر کې ووژنئ خو مانده خو تاسو ورکړې ده دا زه مې ووایي چې د چا کره زه مې پوښتنه ته کوم چې وروره چیرې کښېنم هغه راته وایي چې هلې کښېنه یا هلې کښېنه یا دلې کښېنه هغه چې راغلي د تا کور ته هغه تا نه پوښتنه چې وردګو ته څه رقم لاړ شم خو ته مخې ته را روان یې اوس پیه ته د ما ماشومان پرې وژنې نو هغه چې هلې خودکشي کړي ته خو باید اول ځان مړ کړي ته اوس هم راته ولاړ یې راته چیغې وایي چې زه کلمه وایم زه کلمه ګو یم او دغه خیاطان چې لایفونه راځي زه دوی ته موضوع ورکوم راپورته شي د خپلو ماشومانو پوښتنه وکړه هغه څوک چې پښتون ته ژوندون غواړي همدغه ماشوم پښتون و په غاړه چې چاقو ورېښی و پښتون نه ازبک مسلمان خو و نو ته چې د مسلمان پوښتنه نشي راته کولی ځان پوښتنه نشي کولی ته به لاره بر او دا چرته پرته راته څه رقم جوړ کړي دا وایي خبرې د بل چاته وکړه زه به د لینک په صفحه کې ورونو ته هم واچوم چې لینک مې واچاو صفحه کې مې واچاو قاری صاحب محترم ته مې لینک ولېږو الله دې اجر درکړي الله دې اجر درکړي الله دې راته وساته تا دې خدای ژوندی لري ورونو ډېره بسیطه موضوع ده په افغانستان کې چین نن خط لېږلی دی هغه ټویټ یې کړی دی چې هغه عسکر راپورته کېږي د یو ماشوم په غاړه باندې ریښه درته درې کلن څلور کلن ماشوم دی چاقو یې ږدي او هغه ماشوم په حالت دلالولو کې دی آیا د موږ اصلي موږ د خلک د افغانان چې د اوس سکشویان او د بعض افغانانو ته وایم غونډه سکشوی نه وایم چې د اوس اروپا کې د که تاسو د نر بچیانې بیرون ته وځئ یو ماشوم په غاړه باندې حداقل ګوته کېدی چې د تاسو نه شلغمه جوړوي که نه د تاسو نه هغلته کچالو جوړوي که نه او د تاسو په ماشوم باندې چاقو یې ږدي شل کاله په تاسو بمبار کړي او تاسو بېرته راپورته کېږي خپل ولس ته کنځلې کوئ خپل ولس ته پنجابی وایي هغه څوک چې په تا بمبار کړي تا ورته کوم وخت ویلي چې بېشرف اسرائیلیایي یې بېشرف امریکایي یې بېشرف خره ولې زه خپل ولس بمبار کړم د تا په کوم دی مسلمان ته یې کلمه ته وایي زه نه وایم چې ته مسلمان یې خو دغه شرم نه ده چې هغه امریکایي د شان ورته ګیټ اوټ سیټ ډاون دغه دوه خبرې تا ته وایي ته مغه منډې وایي کښېنې ته خو کومه ګودي نه یې چې دی کوږ کړی که ته چیرې انسان یې که چیرې ته مسلمان یې ته خو د احمدشاه بابا لمسی یې 50 بیرغونه د په سر باندې رپېږي د لاندې ته ولاړ یې او چیغې وایي چې زه استقلال لمانځم استقلال لمانځل همدا رقم وي
پاس بیرغونه د امریکا راپیږي د لاندې ته ولاړ وي د مشابه بازوی د استقلال منځي یا هغه 50 بیرغونه راکته که د امریکا د پخواني چې په کارو کې د ځوړند دي اتا کورونه فلم برداری کوي بل ورځ چې امریکا ته لاړ شي اتا خويندې به فلم برداری کړي ته څه شي کولای شي وسره د پخواني خطا ته هوا نه صفوي د پخواني خطا ته ورجان افغانستان ته ترقی حالت نه بي اتا نه فلم برداری کوي او ته د لاندې په خامه کور کې نو سي بس ګرد اورات په فازه کې ګوتې وي $100 درکړي خوشاله وي چې ما زه کار نه لرم څه وکم د خلک چې بادرنګ خرڅي پیاز خرڅي کچالو خرڅي د لوګي نه مړ شول اصلا ته غیرت نه لري ته غواړې چې د ټوپک ګیل نه د واشنگټن ساتنې د تاریخ نه ځان ته ډوډۍ پیدا کړي که چیرې ته افغانستان ساتلای ته به د واشنگټن قوماندان منله که چیرې ته افغانستان ساتلای نن به ته افغانستان ته منډه نه وهلې دا غلط راپورته کوم راستان کندلې کوي تاسو وروي دا ستړی مس زه به مې خلاص هر ورځ ورودي کندل کوي بیا هم راپورته کوم بیا هم راپورته کوم افغان مې دی بیا خپل دی لوده دی ستړی مس شاهین صاحب ما سلام اچوي ما څه غلطی نه ده کړې ما خو السلام علیکم ابل ورځ چې کنزل وکیل هیڅ خبر نه دغه کنزل په حساب هم درته چې ستړی مس بیا هم کې کنزل کوي راته وی ته ځکه راپورته نه خدای دې نه کی چې زک شنزل وکم دا څه وکړه د بل ورځ کنزل مزرعه دی وغوړی چې محبت کړي چې افغانانو ته کنزل کړي دا خو وایي یو دا نه لرم درمن وایي چې مو کنه دي کړی الو اورې شاهین صاحب وایي محبت کړي چې افغانانو ته کنزل کړي دا خو ویلې چې مسلمانانو افغانانو ته دا ویلې شي او ولې نه سمولې ګور چر چاته مې غلط خبره کړې د کوم مسلمان مې ازار کړی دی خدای پاک دې مې وبخښي دغه سویم بخښ واخص الله او موضوع د موضوع ته دغه ته براسو ګوره که د بیان ازادي راکې در سره مجلس کوم کې نه راکې بلا د بیرته درته زمانو که چیرې کنزل کې د کنزل د بیان ازادي نه ده خو بیرته لاړ شه په دې چې د کنزل لایف نه دی او که چیرې کنزل نه کوم ته پیغام اوسه د کنزل ته پیغام قبل اورد چې کنزل وکي هغه باندې خو سخت کې مونږ کنه ما خو هیڅ ته مو سمې سنو لا ته موبایل باندې شاهین صاحب دا خو مې دا ما معذرت درته وغوښتې نو زه به داسې وکړم د لایف به وري شیر کوم بیرته ستاسو سټوډیو ته راسم مننه الله دې شاهین صاحب دا څه قربان دي سم ما خو وروري کوچنی ورور مې کنه را باندې ګرانی الله دې وساته دا رقم ورونه ګوره هر انسان اخر نه اخر پیګ مرګ لري والله که تمزه کلاندې یا چارجی اینترنتی یا ناتوی یا امریکایی یا ورجان ریښه درته د نور تولید سټي په خدای په قرآن څه شي ها ګور تنها ګور کوشش وکړي د خپل ملک نه دفاع وکړي امریکا د خپل ملک نه دفاع کوي جرمني د خپل ملک نه دفاع کوي چین د خپل ملک نه دفاع کوي ایران پاکستان ون د خپل ملکونو دفاع کوي موږ بیا خپلونه راپورته شوی دي پنجابیان وژنه ایرانیان وژنه ترهګر وژنه او د خدای لپاره څم وکړ تعلوي کولم یو بل وژل او چې دونه وسیله پیدا شوی چې سول را مخته شي ال اسرائیلیان په خپل باندې پیمانه دي ځانونه وژنه امریکایان په خپل باندې پیمانه دي او د موږ څو نفر پارک ناس هغه وایي چې نه دا سول تر اوسه پرې صحیح نه ده دا باید موږ شرط او شرایط ومني چې شرط او شرایط دی ومنم وطن دی موږ خاور دی موږ دین دی موږ ژوند دی موږ شرط او شرایط هم د تاو منم شرط او شرایط انسان هغه وخت منل کیږي چې ته دین ته غاړه کیږي د قران ته غاړه کیږي خلکو ته غاړه کیږي بعد غو نبزه ته هغه شرط او شرایط ومنم لکه دی انسان غوندي دا چې تا کړه په امریکا کې لور دی په امریکا کې فامیل په خارج کې او تر ته ناس په ټومي غوندي پارک پیسې ټولوي خارج ته لیږي او چې څه خبر شي ماته شرط شرایط مې ومنه او بل به اخر خبره وګوره وای طالبان دراش مو طالبانو ته دفتر ورکو دا کور دي طالبانو د افغانانو دی دا کور دي مسلمانانو دی دا ضرورت نشه چې ماته ته دفتر راکې وردګو کې زه د وردګو د ولایت ما ته دفتر بو زه ته درکم په دوی چې ته د لبنان د خدای لور د امریکایي د تراغله ما ته دفتر درکړې ته ما ته مر راکوه ته ورته ځان سره فکر وکړه ما خدام افغان ده زوی مې افغان ده زم افغانی ما موږ افغانان یو ا دې تا که یهودانه د لبناني د لور د امریکایي د زید امریکایي د ته خپل پاسپورت د امریکا د په جیب کې پارک ناسي زه ته دفتر ما در کړی دی ته د پلان قبر ته تلای نشي ته د خپل ادیره ته تلای نشي ته د خپل مړ ژوندای نشي کتلای تر هغه ما ته وچه داسي ورونه لن تاسو صفحه کې تاسو کولای شئ راشه خوري سپلارو دی روان دی خیر سره ان شاء الله تعالی موږ تاسو لایف دی د ون د تاسو لایف دی د موږ نه دی موږ سی وسیله موږ د تاسو د خو خوري موږ صرف دومره کوو چې دغه موټر د تاسو سره په انډیواله په کومک ټیله کوو لایف وخړوي لایف ورلمه کې چې ورسیږي د شټه سری که نور نه یو دانه د دې راشي که غیرت لري دغه ته د لایف ته دراشي په دغه لایف کې ماته وایي چې اسرائیل ځان وژني اسرائیل نن چی وایي چې ما باید کړی چین هغه ور پیغور ورکوي او د ما دولت چوپ ناس دی سایل کې چې تو در امریکایان د چپاتي دڅ کوي راپورته شو به اخر دولت د سکجی سره هم چې د خلقیانو پرچمیانو نه روسان لاړل ایتان هم امریکایان روان دي دا ته نه دی راغلی چې د ته قیامت پورې وساتي دا غیر راغلی خپل ګټو ته ګټې ته لاسه کې زیاتی دي که شي لاسه نه دی ورغلیم زیاتی دي په دوی چې په هیڅ شي نه کیږي ټانګونه وختل یا وې اصل دسکه یا پاکستان ته ورکل اخراب مردار چټل هغه ته تم درنه
تیارې هم دسکه یوړل لګون شي دسکه یوړل بیا د بیمه فقط کې نارابونه چې جوړ کړي و د تا رئیس پارلمان چې دغه رئیس پارلمان شو هغه هم چپه کړ نو تا ته شي پلاس کې درکړي ا د تو هغه دستاورد شي دي او که ته وایې کابل مغول د افغانستان جوړ کړي د خلکو خپل کورونه جوړ کړي مهرباني تا کومه فابریکه موټر سازي جوړه کړي تلویزیون سازي دی جوړه کړي سلا سازي دی جوړه کړي ده کومه بل پیشرفت برق دی جوړ کړي ماته د ورجن څه جوړ کړي برق مې د تاجکستان نه هیڅ چیز خپل لرم نه یا د دوزونه چې څه بله شاهین صاحب دومره کار کړی دی چې فقط هغه ښځې راولي تلویزیونونه ورخصوي نور یو تصاور بالکل قمان د درندې صاحب د هر چینل د تلویزیون د ډیره ښه خبره وکړه هر چینل د تلویزیون په افغانستان کې 50 چینل دي هر یو ته چې لاس ورغی چې بس اخلاص کې وګوري چې د اوس یو اذان ورومه یو د سیستم علمي خبرې وي په هغه کې ورجانه درز هغه یا ګډا ده یا نتا ده یا سریالونه کې یا هندي سریالونه جلې دا خوشای په الګ دا وکړه د دو دا وکړه اته څنګه څه شي سم دي په چی شي باندې سړی افتخار وکړه اته په دوه باندې سړی افتخار وکړي چې کده په لندن کې ده په دوه سړی افتخار وکړي چې کده د امریکا کې ده په دوه افتخار وکړي چې زوی د ګي کیس ورکړي په دوه افتخار وکړي چې لور د نشرات افغانستان ته پښتو درې نه ده دین او وخت ده کده د يهودا و چی شي باندې افتخار وکړي دا خو سیاست نشو چې سړی په انګلیسي وغږیږي سیاست مدار هغه دی چې د ولس نه خبر وي د وطن نه خبر وي د راځي نه خبر وي یو څه نه څه کده شناخ ولري خلکو دا خو نه ده چې دوه نه راشه به خارې کده راتکینی او انده و چې خره په ونه خېژومه مرغۍ ورجانه په څوکې کوزومه دا لملمه کده راووله داسې وکړه په ډېره درناوي سره مهرباني ایوبي صاحب سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مهرباني لږ تاسو وګورئ تر څو چې قاری صاحب راځي سلام عرض ادب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته شاهین صاحب ته قاضي صاحب ته درندېش صاحب د بل عزت جان ته ټول ته د زړه کوم سلامونه او احترامات او نیکی هیله وړاندې کوم وعلیکم السلام خدای دې وکړي چې جوړ او روغ په صورت برابر یاست نو موضوع خو ماشاءالله ډیره په زړه پورې موضوع راخیسته ده نو که دوی شرم وکړي که په دوی کې حیا راشي او که په دوی کې غیرت راشي دا تصویر معمول دی شاهین صاحب چې دا تصویر ورکړی و د استرالیا بده پر اخیسته و نو ګوره دوی په یوه شي بده نه اخلي امریکایانو څونه وحشتونه وکړه څونه ظلمونه یې وکړه قرآن شریف په ډزو سوری کې نشانه په جوړه کړه حتی چې په سپي کلمه ولیکل په باتروم کې کلمه ولیکل بیا هم دوی هېڅ بده وانه خیستله دوی بده په چی شی اخلي دوی سره یو ځان ته مسلمان یو رګې د مسلمان کښته که نشته ولاړ دي بس د کفارو شاته چکچکې کوي لملمه کوي او خړوي بس دغه کار یې دی په دې هم نه شرمېږي چې دوی اوله مېرمن د دوی دپاره چې اوله مېرمن ده دا یهوده ده دا کافره ده مسلمانه نه ده بیا هم دوی وایي دا زموږ مور ده اشرفاني دا شړنګا او پړنګا او شټاسري دا دوی خپل بابا بولي په دوی کې یو څه شرم یو څه حیا توهین مه کوه وروره نو ما آزاد جان دا توهین نه دی ګوره بیا دې شروع کړ توهین کوي توهین د شل کاله مخ ته کیږي توهین موږ ماشومان ته کیږي اما په ماشوم باندې اسرائیل چاکو باز په غاړه یګي رئیس جمهور ته نن دقیقې پورې چوپ دی سکوت دی که چیرې ته دونه ریکارد تم خارج کې د دې زم خارج کې ما زه خو دا غیرت نه وینم چې ورشم د امریکایي په کور ورننه وزم د انګلیسي په کور ورننه وزم ولا دوه شقمی کی د ما کور ته چا راوستلی دا چا راوستلی معلوم دی پارک ورسره ناست دي خو د ما په زوی په نما په بچی باندې چاقو او باز په غاړه یګدي چین علی عکسونه هغه ټویټ کوي دغه ځنه د چین او د اسرائیل په دوه عکس باندې جنجال ده او د ما دولت چوپ نوسه چې تولري د ډالر په موقعه نشي بر پدر دغه ډالر نه لشي چې تا او د ما زوی په هغه کې کباب شي ګوره دا توهین نه کده رقم خبرې ده په نوبت به غږی بیا راشه دفاع وکړي د خبر د چپ خبر کې ولا چې توهین د شاهین صاحب چې توهین د توهین هغه نو چې د متکلمه وسو د لغه توهین نو چې د کور وېستل هغه توهین نو چې شهیدان په سرو کې په تبرو هغه توهین نو چې د شهیدانو جسدونه ټوټه کړل هغه توهین نو چې د شهیدان پرتګان وېستل هغه توهین نو چې د شهیدانو جسدونه په رنجرانو په شوبله په شکش کړل هغه توهین نو چې دا توهین دی ما خو د غلطه خبره هم نه کړې خو حقیقت نو بیان کړ بالکل رابطم د خود آزاد خانه د تا په نظم باندې دغه کار چې د اسرائیلیانو کړی دی دغه دولت څه وکړي ورسره دغه دولت اوس هم اسرائیل سفارت په افغانستان کې دی عسکر په افغانستان کې دی افغانستان دولت څه وکړي ورسره دا دی تاسو اول خو سلامونه او احترامات او نیک هیله ټول افغانستان غیرتي او مجاهد ولسته ګوره موږ داسې نه چې موږ یو چا ډبولي موږ هر چا ډبولي ګوره خیر دی د ما سوال ته ګوره زه پیږم چې روسان دي راویني چې شروع کی ځکه ډیر دي د غونډو ډبول پریده ول الله دې ډبول ما ډبول غون پریده هغه څوک چې د تا هیڅ نه کې د تا د بچی په غاړه چاقوي د دغه سفارت په افغانستان کې عسکر په افغانستان کې د دوه دولت سره هم دغه دولت سره فیلین د اوسم هغه کې عملیات کوي په افغانانو باندې ته دغه دولت ته څه وایي چې دغه دولت څه وکړي
ګوره زما سوال ډېر بسیط دی که ځواب راکړو راکړه او که هوا راته ګرموي ایسته کوم دی مهرباني ګوره نو ته ماته وخت نه راکړې شاهین صاحب بیا ته وایې چې ته راځې ښکنځل کوې یا بدې خبرې کوې یا بد ورځ وایې سوال مې داسې وکړ سوال ته مې راشه خیر دغه اوس ګوره د چین چې د 2 میلیونه انسانان په چین کې خپل د مسلمانان بندیان کړي چې پر دې ولې تاسو आवाज نه پورته کوئ خو توپک سالاران مو هم توسي یاست دا تاسو ولې پر هغه باندې غږ نه پورته کوئ دغه رقم خو د څونه چې دونه موږ امریکایانو نه مړه کړي استرالیان نه مړه کړي چې څونه موږ طالبانو مړه کړو نور نه حقیقت به غواړي چې شاهین صاحب دا خبره یو حقیقتي خبره ده چې څنګه چې څونه هر چا موږ ډبولیو موږ ولس هر یو ډبولیو داسې هم طالب ډبولیو هم حکومت ډبولیو هم روس ډبولیو هم امریکا هم ناتو هر یو موږ ډبولیو طالبانو خو تاسو فرمه حق نه ډبولیو قربان ته غلام نشي غلامي کې تاریخ مجبور کړی دي چې تا وډبوي ایب ګوره ورور شمه د تا خبرې ما غونډې واخیستې موږ غونډو خلکو ډبولي موږ غونډو خلکو وهلي په موږ باندې ظلمونه شوي دي دغه ظلم چې اوس شوی زه په دغه باندې موضوع ده ما ته که غږېدلی شاید که نشي غږېدلی زه ریښه درته بل څه ته ورکړم دغه اسرائیلیان چې د ما په بچي باندې چاقو یې ایښی په غاړه یې چې دغه جرم معلوم نه و ماشوم دی چین دغه خبر خپور کړه دا شرم موږ ته ده چې هغه د بچي پوښتنه کوي یا د موږ د زوی پوښتنه کوي او موږ تاسو چوپ ناستئ ته توصیه دغه دولت ته څه ده زما دغه من د خبرې مقصد او دغه چې باید موږ ټول افغانان په دې سر خلاص کو دغه د خبر دي چې زموږ دشمن څوک دی او زموږ دشمن طالب دی زموږ خدای دې خور نه لره طالب دې ماشوم په غاړه چاقو نه دی ولې تاسو داسې کوئ ولې تر په پر بدل د لا بس کاری دی یو اسرائیلی د خاطر ته ویلای نشي خارج کې پروت چې تو لري پاسپورت دې دسکوان اخلي ویزا دې دسکوان اخلي د کار دې ونه بسي وطن دې ونه بسي حق وای خدای دې خور نه لره ګوره مرګ لري ولکه اسرائیل ایوب صاحب مایک ما خلاصوي وروره زه مجبور تاسو کاته کوم مایک ما خلاصوي خدای رقم غاښ ډګ 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 ته انعکاس کوي نو د دوه زنه د تاسو چې وای چې دا طالب کړی طالب زه سره منم طالب د امریکا سره دښمنی لري طالب د ناتو سره دښمنی لري طالب د غلام د حکومت سره دښمنی لري طالب څوک چې د ناتو په مخ کې د بیګرام په مخ کې د امریکا په مخ کې دی باید طالب د منځ یو سیزه درته وایم او همدغه هم ده اما دغه ماشوم د هیڅ شي د طالب په معاینه غن بوزم چې دغه څنګه وایي ما خو درته چې تاسو کنځل کوي ولې داسې کې خدای دې خور نه لره د طالب معاینه د تا خور ده د طالب معاینه د تا عادي ده همدغه هم د تا خور د بل خور نه دغه طالب خور ده ولې داسې کوي ته څونه کار لکه زه تاسو څونه ورور وایم ته بیا هم کنځل کوي خدای دې خور نه لره ولې داسې کوي آزاد خان زه تاسو سره رقم وغلیم چې ته کنځل ما خو نه دي د عسكر ماینه ته مې کنځل نه دي کړی د اشرف غنی ماینه ته مې کنځل نه دي کړی د اتل د اسرائیلي ماینه ته مې کنځل نه دي کنځل خو ډیر بد شي دي کنځل خو سړی ډیر کم راوړي کنځل سړی داسې کوي لکه دوست چې ته نو سه لاندې زه تاسو ته ورور ولې داسې کوي کنځل کدا څه شی وای ته د مور اولینه خبر کنځل درکودلې پلار به کنځل درکودلې دا ته پلارجان کدا خبر ورشته کنځل کوي دا خو سیاست نه دی دا خو ریکه انسانیت نه دی دا خو ولا ته بد بخوري دا خبر چې تا وکړه دا خبر دی د ګیډې نه وکړه کدا خلک کړي لیوانای به ځنه راځي کوم مهرباني دلته براشو قاضي صاحب مهرباني وکړه تاسو مننه شاهین صاحب محترم تا ته دراندیش ورور ته ایوبي صاحب ته او د ملت طالب ته ټولو ته احترامات او سلامونه ورسته د احترامات او سلامو څخه یوه د آزاد خان په مقابل کې په باره کې خبره کوم بخاري شریف کې حدیث ده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه وایي تاسې ځان وساتئ د فحش خبرو څخه د بدو خبرو څخه او هغه څوک چې هغه فحش خبرې کوي او هغه فحش خبرې اوري غوږ یې ورته نیولی وي دا دواړه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ملعون بللي دي او دا د امت څخه نه دي بللي نو بې ځایه ښکنځاوې او بې ځایه ویناوې یا بې ځایه پوچو پاش ویل او بیا داسې خلکو ته چې هغه سپېڅلي مؤمنان سپېڅلي مسلمانان د 21مې صدۍ رښتینې مجاهدین رښتینې عالمان طالبان فاضلان و داسې ته چې سړی بدې خبرې کوي نو د دې به استغفر الله د دې په ایمان کې به شک وي د دې په اسلام کې به شک وي او دا به په ظاهره باندې کلمة لا اله الا الله محمد رسول الله قصه تاسو قطع شولې نت کار کوي خدا دا له ورور لیکلي دي چې هر چاته هر سپیته ورور ما وایي زه دا معنا ما چې بیا خل دی خو نو څه وکړو دا مخترفات دي دا چې بل ورځ د منځ لاړ شي د عمر بوره کېږي زوی د منځ دي
بالاخره د جنجال موږ ته پاتې دی که چیرې ښځه یې پاتې شي همدا رقم ښځه یې مثلا کونډکي بله ورځ ځي د حق غواړي چې ما ته د پیسې راکړه دغونه تقاضای جنسي کړي. ګل جانان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګل جانان دار آزاد جان که صحیح غږېدلی شي پرېږدم دی که نه شي غږېدلی داسې به دې بلاک کړم چې بیا په ژوند را نه شي بیا به کنځل هم نه شي راته کولی بیا به ډېر درد درته درېږي چې دا لایف ته راشي. زه سیدي خبره راسه یوه خبره به درسره زه یوه خبره تا ته کوم که چیرې صحیح غږېږي پرېږدم دی که صحیح نه غږېږي فقط یوه ګوته در باندې تخته کړم بلاک یې زیاتې نو بیا به په ژوند کې څوک درته وایي چې هغه لایف ته ته وایي زه ورتلی نه شم. صحیح غږېږي که نه نه غوندې وایي چې نه او خلاص اوس ونی سره سم خبرې نه سمې خبرې سره کوم د غونډې په مخ کې به وایي چې ما هغه کنځله کړې ما بد کړي دي په دوی چې د ما خور مور د تا سره دلیل نه وایي زه دلیل در سره وایم که چیرې دا د ما مور ناست دی هغه تا سره دلیل وایي تا حق دی چې په هغو باندې په قار شي ولې زه دلیل در سره وایم که ته کنځل هم کوې د ما د سویې نه پورته مه ځه د ما فامیل ته مه ځه د تا فامیل ته زه نه ځم او تا ته بده رد نه وایم پوه شوې ته بښنه وغواړه بیا دې پرېږدم بښنه وغواړه نه راباندې بښنه وغواړه په دوی بد نه ښکارېږي. ګوره نو ګوره بیرته زما ستا خبره حساب هلته ځي نو ګوره دلته دا اوس دا یو راشي وای د اشرف غني کوروالا یهودي یادي هغه یادي هغه ته څه نه وایي که ما د ملامت ته یاد کړم ګوره د اشرف غني خپله ښځه وایي چې زه یهوده یم په لبنان کې پیدا شوی یم او دا لبنانۍ ده هغه د قندهار هم نه ده د وردګ هم نه ده ګوره زه ځکه وایم چې هغه په خپله وایي او مریم غني ځکه په امریکا کې ده په خپله د موږ امریکایي ده په خپله وایي د اشرف غني زوی هم داسې د موی بلاک ښځه امریکایي ده نو زه خو نشم کولی چې دغه چا ښځه امریکایي یا لور امریکایي زه ورته وایم چې نه افغانه ده دا خو ګناه ده دروغ ویل ګناه ده که چیرې د موږ د مشرانو دا شیان خو نشته دي په موږ نو ته ولې داسې کوې دا خو هغو کنځل نه ده کړې هغې ښه وایي زه وایم اول زه وایم ښځه یهوده ده لبنانۍ ده افغانه نه ده په دوی کې څنګه ته ماته کنځل کوې آزاده ولې کنځل کوې ولې کنځل کوې اورې شاهین صاحب ته ما شاهین صاحب بیا مې خور مور ته ښکنځل مې کومه چې د سره وکړه هته 2 دقیقې نه درې نوبت شاهین صاحب ته کوم انډیوال یې خلاص زه چې انډیوال یم سړی خپل انډیوال ته خور مور گفته کنځلې کوي خدای دې به ما را خطا نه کړي په دغه غټ سر د ملت طالب السلام علیکم مخ مې دې ولید اوس مې د عکس واخیست اوس مې چریکان در لیدم اوس مې د عکس واخیست آزاد افغان اوس مې د عکس شاهین صاحب محترمه اصلي نوم یې ډایوډ قاتل په نامه ده ښه فیسبوک کې ډیوډ عکس مې دې هم واخیست د ځای هم پیدا کوم چې موږ خو د چریکان لرو ان شاء الله لاګر کې به درشي دغه خیر خو بیا چې سمې وکړ ونه کړ بیا به ته وایو چې مهرباني د ملت طلبه. السلام علیکم شاهین محترم جان قاضي صاحب محترم ته او ایوبي صاحب ته دورانډیش ته او زخمی افغانستان ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم الله جل جلاله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ او خوشحاله او د صحت جامې پر تن باندې وي. نو شاهین صاحب د کابل اداره سي ده هغه د یرغلګرو مخکې ملاتړ کول که موږ دی فکر وکړو چې مثلا دی د یرغلګرو مخکې ملاتړ نه ده کړی نو بیا هم اشتباه ده یعنې دا غلطه لاره ده او دوی له مخکې هم دفاع کړې ده اوس هم دفاع کړې ده بیا هم دفاع کوي په افغانستان کې مثلا ګډوډي راولي زموږ موضوع دغه شی ده چې په افغانستان کې اسرائیلي عسکر او ناتو عسکر قطعات موجود دي امریکایان هم موجود دي بنان ظلمونه یې کړي دي په د اواخر کې زیاتره په اسرائیلیا کې ځانونه وژلي دي او د اسرائیلیا دولت بښنه غوښتې ده د افغانانو نه او دغو ځای چین یو انځور خپور کړی دی چې یو ماشوم ناست ده په لاس کې وری ده وړکی ده میږه او د دوه دانې اسرائیلي عسکر چاقوی په غاړه ورېښی ده په غاړه یې چاقو ورېښی هغو د انځور خپور کړی اسرائیلیا دولت ډېره بښنه ته وایي د انځور ایسته کړه چین ورته ویلي چې زه انځور نه ایسته کوم ورشه دغو افغان ولس نه بښنه غواړي چې تا دا ظلم پرې کړی ده او زموږ دولت دغې چوپ ده افغانستان د اردو چوپ دغه چا چې د اسرائیلیانو سره چاپې وهل هغه چوپ دي د تا مې نه چې افغان دغو خلکو ته څه خطاب دی څه ورته وایي چې زموږ دولت څه وایي دا دولت خو زموږ نه ده دغه شړونګا څه وایي مهرباني ګوره که شړونګا ده که بړونګا ده که مړینګا ده دا ټول د غلام ادارې د غلام جمهوریت خلک دی دا داسې خلک نه دي چې موږ پورته ورباندې وګورو شاهین صاحب له دغه خلکو څخه ګیله موږ نه کوو نه مو ګیله جنې کړې ده دی په دغو په کارنامو باندې همیشه موږ شرمېږو قسم ده که زه د بل ملک سړي ته زه ویلی سم چې دا د موږ ولسمشر ده که به ورته ویلی سم زه د بیخي پښتون نه یم زه د افغانۍ نه یم زه په والله په بالله مې د قسم زه پرې شرمېږم د ده په خبرو باندې شرمېږم د زونډا سپاره نه لري او څه کوي لرې کړم نور یې مه راباندې پلټه
خو ډېرې توندې خبرې به هم نه کوم په دې خاطر باندې دلته مې بله ورځ هم لږ توندې خبرې وکولې خو له ټولو ملګرو څخه بیا هم معافي غواړم نو الله جل جلاله دې اصلاح کړي موږ افغانان په دې باندې نه پوهېږو چې موږ په څه روان یو او په کومه لاره مو ده او په کوم سړی د موږ په خیر باندې ده موږ د ځان په خیر باندې نه پوهېږو او د ولس او د ملت د افغانستان په خیر باندې نه پوهېږو چې د موږ په افغانستان په خیر باندې کوم خلک تمامیږي ګوره د طالبانو اسلامي جمهوریت چې ولو هغه په افغانستان کې په ټول افغانستان کې غله نه ولو زنا نه وه لواطت نه ولو بل شی نه ولو ښځې وروره جانه په خپل ماحول په خپل ایجاب کې ګرځېدلې د اسلام په چوکاټ کې ګرځېدل غلب د اسلام په چوکاټ کې ګرځېدل دغه سړی د اسلام په چوکاټ کې ګرځېدل د عادي سړي او د ملا د فرق نه سوی کولی ټول سره یو ولو ټول سره یو موږ یو لاس حکومت غواړو موږ بل شی نه غواړو ګوره دغه که د چین خلک دي که د هر خلک دي دغو غیرت کړی دی چې ورسته له افغانیانو څخه معافي وغواړه له موږ چې معافي مه غواړه موږ دغه انځور خور کړی دی موږ دا نړۍ ته رښوولی دی چې تاسې دا جنایتکاري کړې دي دا کوچنی ماشوم څه کړي دي په دې په لاس کې خو توپانچه نه وله دا خو یو ظالم نه ولو دا خو یو دی سړی نه ولو چې تا ته څه تاوان جوړ شي تا ته څه مشکلات جوړ شي تا خو ټول دغه خلک ویستلي دي طالب دې نه ده شهید کړی تا ټول خلک دغه خلک شهیدان کړي دي نو دوی په خپلو کارنامو باندې اوس شرمیږي امریکا هم شرمیږي دا نور غلامه اداره هم شرمیږي نو هغه دا خبره ده شاهینه چې موږ بیا هم ورته وایو چې دغه ادارې او له دغه هغه څخه لاس واخلئ راسئ اسلامي امارت ته تسلیم سئ سلاوي کېږدئ د موږ څخه ورونه یاستئ د مور پیدا سوي ورونه مې یاستئ موږ به تاسو ته د هغه ځای درکوو چې د ما پلار ور باندې ناست تا به په هغه ځای باندې کېنوم مګر ته راسه په اسلام کې ودرېږه که په اسلام کې هم نه راسره درېږې له دې څپه څخه ووځه له دې فاسده ادارې څخه ووځه په والله په بله کم په مرګ باندې لورېږې والله په بله کم په دوزخ باندې لورېږې خو ډېر احتیاط پکار ده د دوی دپاره ګوره مجاهدین دوی نارې والې چې صلح ته نه دي کېنستلي همیشه ګوره خیر است قربان شما الله دې وساته ښه نظر نه دی ښکلی نظر نه دی خیلی هم چې راپون هم دغه امید هم دغه نظر لري دوی دا یایي شاهین صاحب دوی دا یایي چې طالبان صلح نه غواړي ګوره واضح معلومه ده چې طالبان هغه تر به راشو هغه موضوع ته بیا راوځو صحیح ده ګل جانانه سلام علیکم ګل جانانه سلام علیکم ګل جانانه سلام علیکم ګل جانانه داسې مکه ګل جانان راشي ګل هم درته وایي جانان هم درته وایي ما کلیم باندې وینو بیا د دو زنه خبر شي درته وایي دا دی ما ته نوبت څه شي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وعلیکم السلام ګل جانان محترم شاهد صاحب زما نیټ نه دی برابر او سمې خبرې نه سم کولی نیټ ډېر سره خراب نن د بیا غږ ته نور ورځ هم ښه دی او نیټ دې نن ښه دی نور پرون د ډېر نیټ خراب و نن د زړه دی وغږی که زړه نه دی خبر نه ده یا شاهین صاحب زړه مې ډېر غواړي خو خبره دا ده اواز مې بند بند کېږي دلته ماته معلومېږي چې اوازونه ماته بند بند راځي ښه ده صحیح ښه الله دې وساته رمضان فرقانی طالب رمضان فرقانی طالب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاهین صاحب ټول لیدونکو کتونکو تاسو سلامونه کوم الله پاک مو جوړ روغ د سیاست په جامه کې پټ وسایسته تاسو مجرد لرئ چې کله کله په انټرنیټ کې مشکل لري ډیر ښه غږ دی ماشاءالله الله دې وساته نو زما خپل نظریه همدغه ده چې ځکه د کابل اداره نه غواړي چې خپل غږ پورته کړي بیا هغه بادار خوابدی کېږي که چېرته بادار خوابده سي نو بیا دی به غرمه وږی پاته سوی نهار به وږی پاته سوی د ماخوستان ډوډۍ نه لري نو په دې خاطر باندې خپل غږ نه اوچتوي د ملت په غم کې نه دی ځکه چې یو بل کافر هېواد چین غږ پورته کړي چې یو د مظلوم معصومې نجلۍ په غاړه باندې یو اسرائیلي چاړې شوي او هغه حلالوي یا یې وژني خو دوی خپل سپین سترګو ولیدله چې مخامخ ته دوی مخته واخیستل افغانانو په وینو سره کړله همدوی سپین سترګو ورته کتله خو دوی غږ نه ورته کوي ځکه پر دوی باندې هغه روزي چې کوم مرداره روزي ده هغه پر دوی باندې تړل کېږي نو ځلې څه شی په کار دی د خو ریښه درته وایم د خو عادي قضیه نه ده د خو یو ډېر غټ ظلم ده هم تیری په افغانستان شوی هم په ولس باندې هم په یو ماشوم باندې چاقو ایستل شوی په غاړه ایښودل شوی دی چین خو چې ویلي دي د بشردوستۍ د نګاه نه ویلي دي نو زموږ او تاسو هم انسان یو مرګ لرو ریښه درته وایم خاورې بیرغ لرو په ملل متحد کې بیرغ راپی موږ څه وکړو دغه څه وکړو شاهین صاحب د دې فیصله باندې موږ ورته ډېر ښه پوهېږو چې کله ژړ بشکې ته وخېژو کله په سړکونو باندې مردار کو کله اسمان ته وخېژو په دې باندې انشاءالله موږ ډېر ښه پوهېږو د دوی هم دغه چاره چې به ژړې بشکې ته وخېژول سي دوی دواړه هم کې بادار وي او دواړه به ژړې بشکې ته وخېژو انشاءالله او دوی چې بیا ژړې بشکې ته پورته شي دوی بیا وایي چې موږ کلمه وایو خو کلمه د رقم دی وایي چې د امریکایانو سره یو ځای د ما په کورو باندې راخېږي د کلمه د رقم چې اسرائیلي عسکر د ما کور ته راوستل د ما ماشوم په غاړه چاقو کېښود عسکر ورسره و
دونه ورته ونه چې د چاقو دی ولې په غاړه ورکېږي ولې حلال کړه د ما ماشوم ولې په دې کور دی چاپه وله دا خو دی نشي کولای خو بهتره یو شی همدغه ده چې ریښه درته معتوب چې اسلاکي علای د اسلام لري چې نه اسلاکي خدای تعالی دې ور برابر لري نو امين که امين که الله پاک دې نظام ته نور سقوط ورکړي هر یو ته چې هدایت ورته نصیب الله پاک دې هدایت ورته نصیب کړي که نه نصیب الله پاک دې زموږ پر ژېړ بشکې باندې برابر کړي امين رابو شو زخمی افغانستان ته زخمی صاحب سلام علیکم ګوره آزاد راجګوم دي کنځلې دي کوه کړی څه کوم دي ما تر اوسه پورې ایتالیا سره ده دونه لیاز نه دي په څه خاطر لیاز کوم د ملګری ناس وای ولې دراجګي زه په دوه خاطر راجګوم شاید یو ورځ نه یو ورځ د ایتاپ مغز کې الله تعالی رحم دروچي په ځل کې خپل ملت ته کنځل ونه کنځل وکړي امریکایي ته وکړي کنځل وکړي تیګه واخل امریکایي په وله نه خپل افغان بس چې موږ ریښه ده دایم د شان لګیدلی دایم روزانه ریښه ده یو وخت دغه مرغه چې په تیر باندې لګي د تیر په دغه اخر کې چې وګوري دغه لید باندې کې دي چې چیرې دغه باندې کې نه وای دغه تیر سیده نتلو مو چې سیده د دښمن راولې د مو کوړه د تاسو راولې ته تاسو سره لږ غیرت د کارم نه کړی بیا موږ داسې نه کړی زبرش ما دغه ور سرباز برا کوزم سرباز سلام علیکم سرباز وعلیکم سلام څنګه ښه جوړه څنګه ښه سرباز طبيعت ښه ده دا قراره کړی د پرون خو ښه عزت راکواله سره خو داسې چل خو چاره نشته خو ګوره موږ سم درته سرباز سبات د تانو بدله هغه نور چې و اسمان ته پورته شول اخ کرانده شي وښتل دغه نورټو ساتل هم وخت لري دغه ملمستیا هم وخت لري د غلامي هم وخت لري هر شي اخر لري دغه شپم ګوره اخر ورځ پیدا کیږي نو شل کله غلامي وکړه چې دې ولس سره ودرېږي تاسو وینا دا ورځنه بابا دا د انا دا د دیموکراسي دا د نورټو ده هم دغه کې ولیدل زه هغه ازادي راولم ازادي ورځنه راولي چې د مخبره پوسټه ساتلای نشي د ازادي د سرحدونه د وګړو څال مهرباني سرباز سید تو ودرېږي او زبان دی وزه مزل د فعل المصروف مخه بیا به سره کېږو څنګه لکه چې بیا چارس مارس جوړي رواني دي خلک وایي د خلک وایي د خلک فایره باندې فایره ها دا څه کوم لازري درته برابر نشي چې فایره کې د مغال فایردار نه کی زخمی افغانستان السلام علیکم زخمی افغانستان السلام ورحمة الله شاهین صاحب محترم خیب خیره قربان سلام مهرباني وکړئ د قاضي صاحب استاد دورندیش صاحب کوم سوال جواب ټول ته قاضي صاحب ته وایو بي صاحب ټول لایف کتونکو ته سلام غږ کته شو شاهین صاحب شاهین صاحب موږ आवाज لري ته مایک ته بنده الو و به کده دورنده څه دغه ورو هغه خاطر شو زمو ته اوسم او قال زر غږ سم نه راته دغه ورو دغه ورو نه باندې حمید الله زاهد السلام علیکم شاهین صاحب جوړه طبيعت ښه ده وعلیکم السلام الله دې وسته مې حمید الله زاهد کو چې جوړه روغی بس نو واقعیت دغه کوم انځور چې چین خبر کړی دی واقعا د ټولو هغو خلکو لپاره چې د يهودو کفارو حساب کې ولاړ دي هغوی ته ډېر د شرم ځای دی نو باید د خجالت وباسي همدغه خپل افغانان باید چې دوی په خپل ملت باندې ظلمونه کړي اول باید دوی دغه ملت نه بخښنه وغواړي او بل پاتې شوه دا چې هغه استرالیایانو چې دلته څه کړي هغه خو بېله خبر ده هغه خو دښمن دی هغه خو د اول نه تر اخره د موږ دښمن دی نو موږ غواړو چې دغه خلک باید دغه ملت نه بخښنه وغواړي چې دوی د هغو خلکو په څنګ کې ولاړ وو نو